دوستم له ازبکستان او تاجکستان د هلیکوپټرو غوښتنه کړې. پوځي کارپان وایي دا یوازې وړاندیز دی. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي په ازبکستان او تاجکستان کې د افغانستان د پخواني پوځ هلیکوپټر د امریکا ملکیت دی او هر لوري ته ورکول یې باید د امریکا په خوښه واوسي. د دفاع وزارت پخوانی ویاند د جنرال محمد رامدمیش وایي د جمهوریت له سقوط سره سم د دوی شاوخوا 80 هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته والوځول شوې چې همالته پاتې دي. ښاغلی رامدمیش وایي اټکل نشي کولی چې امریکا یا ازبکستان او تاجکستان د دغه هلیکوپټرې د مقاومت جبهې ته وسپاري. دا چې جنرال دوستم دغسې غوښتنې مطرح کړي دا فقط یو پیشنهاد دی. نوموړی وایي دا چې جنرال دوستم دغسې غوښتنې مطرح کړي دا فقط یو پیشنهاد دی چې امریکا تاجکستان او ازبکستان پورې اړه لري. دا چې دوی له مقاومت سره مرسته کوي که نه فکر کوم ده ته به وخت ځواب ووایي. د پوځي چارو بل کتونکي اسدالله ندیم هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویل تاجکستان او ازبکستان هیڅکله هم نشي کولی چې د امریکا له خوښې پرته هلته بیول شوي هلیکوپټرې د مقاومت جبهې ته وسپاري. ښاغلی ندیم وایي که امریکا هم چیرې داسې یوه پرېکړه کوي په خبره یې دا معنا ورکوي چې بیا ځان له طالبانو سره مستقیمه جګړه کې ښکېلوي. د طالبانو د حکومت وسلوالو مخالفانو چې ځان ته د ملي مقاومت نوم ورکوي د شنبې په ورځ په لندن کې د خپلو وژل شویو غړو یاد غونډه کې د طالبانو د حکومت پر ضد د جګړې ژمنه تازه کړې دي. تر اوسه د ښاغلي دوستم دغه وړاندیز په اړه د تاجکستان او ازبکستان چارواکو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د دغو هیوادونو چارواکو ویلي هلته ورواستول شوي هلیکوپټرې د امریکا دي او طالبانو ته هم نه سپاري. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد شئ.